د جشن آزادۍ په موقع د ملک په مختلفو سیمو کې شوګانې لګېدلې دي چې په هغه سیمو کې په پټخیله کې هم یو میوزیکل شو تابع شوې ده چې پکې ښه هنرمندان په دې شو کې موجود دي او د خپل فن مظاهرې په سټیج کوي او مینوال ترې خوندونه اخلي. په دې موقع د پښتو ژبې وتل هنرمند کچکول خان پښتو نیوز ته صدا رنګوي. شازیب صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو سره د ټول ټیم زه تاسو ته هرکلی وایم، ډیره شکریا، ډیره مننه. خو خبره داره ډېر زیات شور دی او د خوشحالۍ خبر هم ده چې مطلب دی په پټخیله کې نن زموږ پیله ورځ ده او اوس دا د درېیمه شو شروع شوله. مطلب تاسو ګورئ، خلک هم تاسو که د پبلیک هم تاسو که د ښه انجوای کوي او زه ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې بس د خلکو مینه او خلوص مونږ وکتل. نو ستاسو هم ډېره مننه، ستاسو د ټیم هم ډېره مننه او د پټخیلې د خلکو هم ډېره مننه چې هغوی رالل او موږ له ډېره حوصله افزایي راکړه. تھینک یو سو مچ، ډېره مننه. کچکول حلوینا و چې دا مونږ یو وړه غونډې شو په پټخیله کې لګولې وه چې د پټخیلې خلکو ډېره خوښه کړه او ګڼ تعداد کې رالل او زموږ ستاینه وکړه او په آخره کې کچکول مینوالو شکریه ادا کړه. په دې موقع د پښتو ډرامو وتل هنرمند دی فراخان هم پښتو نیوز ته صدا رنګوي. علیکم جی، زیم فرح خان زماره طرف نه تاسو ټولو ته جشن ازادي ډېر مبارک شي او زه د پښتو نیوز والا ډېره مننه ادا کوم د شازیب خان چې هغه موږ سره زموږ د شوګانې شعر کې او تاسو خو کته چې زموږ شوګانې څومره ښکلې روانې دي او د پټخیل د دې چې کوم مینوال دي د هغوی د ټولو ډېره مننه، شکریه. دوستانو زمونږ یو بله ډرامه وه ګلوګټ، کامیډي د خندا ډرامه وه او د مزې خبره دا وه ظالمه کې زه بدماش یم پکې او څنګه بدماش یم چې کله راته سکو یا پلانکې در پسې راغی بیا رانه لاره خطی شو چې کم داغ کې واچو. نو دی کې زما نوکر په منډه راشي ما ته وایي پیښوریا وایي خارې بدماش در پسې را روان دی. زه ورته یم څه چل دی هلکه، څه چل دی د ظالم بچیه چې داسې وارخطا ګرځي، وارخطا مه ګرځه، ته د پیښوري سړی او پیښوري د پیښور د خړې خاورې نه جوړ دی. دا ځل لګېدلې شوګانې کې فنکاران هم خوشحاله وو او مینوال هم. وجه دا وه چې ډېر وخت بعد شوګانې ولګېدې او یو ځل بیا زموږ په ملک خوشحالي راله چې دا یې پوره کمه کې وروسته نور هم کسان دي هغوی به په ترتیب